موږک او پیشۍ. وایي یو کوچنی موږک چې لا یې له خپلې سوري د باندې دنیا نه و لیدلې، د باندې په چکر ووت، مګر بیرته ډېر زړه ماتی کور ته راستون شو او خپلې مور ته یې داسې کیسه شروع کړه: غوښتل مې د باندې لاړ شم او چکر ووهم، مګر په دې اول کونج چې ورتاو شوم، دوه نااشنا مخلوقات یعنې چرګ او پیشۍ مې ولیدل. یو یې چې پیشۍ وه ډېره ښایسته څېره لرله، مګر هغه بل چې چرګ و ډېر ویرونکی و. د هغه ویرونکي مخلوق سر ته مې چې وکتل، د سر له پاسه او د غاړې لاندې یې د خامو غوښو ټوټې راځوړندې وې، په پښو یې ځمکه شکوله او لاسونه یې په خپلو څنګونو کې په زور زور ووهل. زه یې چې ولیدم، خپله تېره خوله یې راپسې خلاصه کړه، ما چې ویل خوري مې. بیا یې یوه تیزه کړیکه وکړه چې نږدې یې راکې زړه چولی و. موږک کیسې ته ادامه ورکړه او ویې ویل: که چیرې هغه ویرونکی مخلوق نه وای، ما به له هغه بل ښایسته مخلوق سره انډیوالي جوړه کړې وای. هغه ډېر ښایسته او نرم معلومېد، بدن یې په ګڼ بخملي پشم پوښلی و. مخ ته مې چې وکتل، ډېر بې ازاره مخلوق و، ډېر دروند ناست و، سترګې یې هم ډېرې ښایسته وې او له ورایه ځلېدې. کله چې یې زه ولیدم، خپله ښایسته لکه یې وښوروله او مسکی شو. کوچني موږک زیاته کړه او ویې ویل: زه باوري یم که زه د هغه بل ویرونکي مخلوق کړیکې نه وای ویرولی او د خپل ژوند د ژغورلو لپاره نه وای راتښتېدلی، له هغه بل ښایسته مخلوق سره به مې کیسې کړې وای. د هغه زړه و چې راسره وغږېږي. د موږک مور موږک ته په ځواب کې داسې وویل: هغه مخلوق چې ته ترې وېرېدلی یې، هغه چرګ دی. هغه تا ته په اسانۍ څه نه وایي او هغه ښایسته او پوست مخلوق پیشۍ ده. هغه د دې زړه سوانده څېرې تر شا زموږ له نسل سره ژوره دښمني لري. شکر باسه چې ژوندی ترې راخلاص شوی یې. همداراز پاچا غوښتل له یوې ویالې څخه اوبه وچکي. باز یې جام په مښوکه ووهو، اوبه په ځمکه تویې شوې. پاچا په قهر شو، باز یې په توره مړ کړ. د باز تر مرګ وروسته پاچا په یوله کې یو مړ شوی زهري مار ولید چې د ویالې ټولې اوبه یې مسمومې کړې دي. پاچا د باز په وژلو سخت خفه شو. ملګری تل ستاسو ملګری دی، ان که ځینې کارونه یې تاسې ودردوي. د غوسې پر مهال هر عمل په ناکامي بدلیږي.